زمونږ دا ملګري د خولې خبره چې د کار نه راغلم نو کور ودانې ته مې وویل چې چای راله پخه کړه. نو هغې راته وویل چې تاسو تورې وهلې دي چای ځان له خپله پخه کړه. یاره نو ډېر غوسه شوم او داسې یو لرګی پروت و هغې ته مې لاس کړ او پتیلې ته مې تر لاندې کړ بس 2 کپه چای مې پخه کړه یو هغې وڅښله یو ما وڅښله. نو مطلب مې دا دی چې واده هلک ته دې مبارک شي او ډېره مننه واسف الله داودزی صاحب او د نیازبینو صالح نادانو د دې کلي ټولو خلکو ډېره مننه چې تر دې دمه موږ ته ناست دي او شعرونه به ووایم خبرو خوند نه به وي دومره مطلب جوړ راله قلم کړه د ټوپک د دې شپېلۍ جوړ راله قلم کړه د ټوپک د دې شپېلۍ پلار د کنداغ نه راله جوړه که تختۍ جوړ راله قلم کړه د ټوپک د دې شپېلۍ پلار د کنداغ نه راله جوړه که تختۍ او دغه کمربندونه دې جوړې شي بستې دغه کمربندونه دې جوړې شي بستې دغه د مرچو خواري دې وشي په ښوونځی او ذهنونه چې ورک د خلکو ډار کړي تا هغی ذهنونه چې ورک د خلکو ډار کړي تا هغی راټیټ چې د مظلوم خپو ته زردار کړي تا هغی او په مخ چې هر جابر له د دلیل څپېړه ورکړي په مخ چې هر جابر له د دلیل څپېړه ورکړي په عدم تشدد چې سنګسار کړي تا هغی او خپل کام له چې کلاو کړي د ذهنونو دوکانونه خپل کام له چې کلاو کړي د ذهنونو دوکانونه چې بند د مغل خېلو کاروبار کړي تا هغی خپل کام له چې کلاو کړي د ذهنونو دوکانونه چې بند د مغل خېلو کاروبار کړي تا هغی او د هوس تنده مې د شپې ماته کړه خو بروسه مې د ډیوې ماته کړه د هوس تنده مې د شپې ماته کړه خو بروسه مې د ډیوې ماته کړه بې سره شوي د چا مخ نه کوي بېګا مې خوله د آینې ماته کړه د هوس تنده مې د شپې ماته کړه خو بروسه مې د ډیوې ماته کړه بې سره شوي د چا مخ نه کوي بېګا مې خوله د آینې ماته کړه سم مخامخ راته ضمیر ولاړو ما چې تاله د دروازې ماته کړه سم مخامخ راته ضمیر ولاړو ما چې تاله د دروازې ماته کړه او چې تنهایۍ کې خوړلم زه هغه بلا مې په هغې ماته کړه چې تنهایۍ کې خوړلم زه هغه بلا مې په هغې ماته کړه درمانه ستا د انتظار روژه مې د سمندر په کنارې ماته کړه او راپسې ولې خاندې یار تصویر هم دغسې وي راپسې ولې خاندې یار تصویر هم دغسې وي زړو جامو کې او د کار تصویر هم دغسې وي دا خلک وایي چې خندا کې تصویر ښکلی راځي خو هدیره کې دا خلک وایي چې خندا کې تصویر ښکلی راځي خو هدیره کې د مزار تصویر هم دغسې وي او هغه اختر کې چې شکېدلي لوپټه په سر کړي په وران وطن کې د بهار تصویر هم دغسې وي هغه اختر کې چې شکېدلي لوپټه په سر کړي په وران وطن کې د بهار تصویر هم دغسې وي درمانه زه خو د خپل درد تشریح کولی نشم درمان زه خو د خپل درد تشریح کولی نشم خو په ماښام د انتظار تصویر هم دغسې وي او غازي نادان دغه هم وایم د غازي نادان په فرمایش باندې مطلب جدا کیفیت کې لیکل شوی دی دا شعر مطلب د دې ځای مناسب نه دی خو تاسو فرمایش ته نو چې زهر که د ریل ګاډي پاټلۍ ښه ده زهر که د ریل ګاډي پاټلۍ ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده ستاسو د پکي باره کې څه خیال دی ستاسو د پکي باره کې څه خیال دی وزن له صادر او کرسای خدا زهر که د ریل ګاډي پاټلۍ ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده ستاسو د پکي باره کې څه خیال دی وزن له صادر او کرسای ښه ده او کم از کم د مخ د ګاونډۍ خو ده ما نه ستا د غوږ د غوالی ښه ده کم از کم د مخ د ګاونډۍ خو ده ما نه ستا د غوږ د غوالی ښه ده تګ یې څه بندیز او سرحد نه لري انسان ستانه خو مرغۍ ښه ده تګ یې څه بندیز او سرحد نه لري انسان ستانه خو مرغۍ ښه ده او نه به کوي خلک به عبرت اخلي دا د محبت کیسه ژوندۍ ښه ده نه به کوي خلک به عبرت اخلي دا د محبت کیسه ژوندۍ ښه ده خدایه چې شتمن پسې راوګرځي خدایه د غربت لمن سوری ښه ده خدایه چې شتمن پسې راوګرځي خدایه د غربت لمن سوری ښه ده ووایا واعظه د عشق ته بلا ووایا واعظه د عشق ته بلا دم
او که د سور کاغذ ګولۍ ښه ده ووایه وایزه د عشق ته بلا دم او که د سور کاغذ ګولۍ ښه ده ته مې ټول جهان کې غوره کړې وي تا پسې درمانه مې جبۍ ښه ده چې د یو څو شعرونو چې لاعلاجه د خپل زړه شي لکه زه وایزه داسې ته شي لکه زه لاعلاجه د خپل زړه شي لکه زه وایزه داسې ته شي لکه زه منځ کې ګیر شي د کعبې او د هغې حق حیرانه په مانځه شي لکه زه منځ کې ګیر شي د کعبې او د هغې حق حیرانه په مانځه شي لکه زه د ماهره طبیبانو منځ کې مړ شي د ماهره طبیبانو منځ کې مړ شي تش د یار په کتو ښه شي لکه زه او زه د خلکو ضرورت شم لکه ته زه د خلکو ضرورت شم لکه ته پشته خلکو کې نشي لکه زه زه د خلکو ضرورت شم لکه ته او ته پشته خلکو کې نشي لکه زه او ارمانونه دې په خاورو کې دفن شه په مزار د یار واښه شي لکه زه او دغه یو څو شعرونه نور دي چې هغه ملګري یو فرمایش کړی بیا ستاسو د غوامه چې هغه ډیر په زور باندې ویلو عطاالله ته ډالۍ وي چې دومره غریب هم چې ګنډلو له ایستنه نه وه دومره غریب هم چې ګنډلو له ایستنه نه وه او بلا هم د زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تللی مې کدۍ ته هم واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه او چې خفه نه شي د زړه سره زه معذوره یمه تصویر د خپو نه واخله بره زه معذوره یمه چې خفه نه شي د زړه سره زه معذوره یمه تصویر د خپو نه واخله بره زه معذوره یمه او ته هم په ډزو لګېدلی سورې سورې راغاړې وزه د کور وره زه معذوره یمه ته هم په ډزو لګېدلی سورې سورې راغاړې وزه د کور وره زه معذوره یمه نو بر زما په حاله څنګه یې د خالي کمرې دیواله څنګه یې خبر زما په حاله څنګه یې د خالي کمرې دیواله څنګه یې خود پرسته زه په تا پسې برباد یم حیرانتیا ده ته خوشحاله څنګه یې خود پرسته زه په تا پسې برباد یم حیرانتیا ده ته خوشحاله څنګه یې په ما باندې اغوښتي وي اکثر کډه ځکه زه ساتمه مختصر کډه ما باندې اغوښتي وي اکثر کډه ځکه زه ساتمه مختصر کډه سر مې یو ورځ نکې خوځولی و کور نه مې پرته وه بیا بهر کډه سر مې یو ورځ نکې خوځولی او کور نه مې پرته وه بیا بهر کډه او زما په حق کې چې خبره مې لالي وکړله زما په حق کې چې خبره مې لالي وکړله نن مې اوله مخه کې ټوله زندګي وکړله زموږ د مینې او د عمر کیسه دومره وه چې هغې واده وکړو موږ خودکشي وکړله زموږ د مینې او د عمر کیسه دومره ده چې هغې واده وکړو موږ خودکشي وکړله او زموږ د مینې او د عمر کیسه دومره وه چې هغې واده وکړو موږ خودکشي وکړله زه د رواج په دروازه کې خپه نیولی شوم زه د رواج په دروازه کې خپه نیولی شوم ګنې نو یاره ما بلا ډېره تادي وکړله زه د رواج په دروازه کې خپه نیولی شوم ګنې نو یاره ما بلا ډېره تادي وکړله او ښکلې دې کېناستو په څنګ کې او ته پاڅېدلې ښکلې دې کېناستو په څنګ کې او ته پاڅېدلې بسم الله هسې دې بې ځایه بزرګي وکړله او ما چې ویني سر کړي ښکته یو سړی راته ډېر د ملامته یو سړی ما چې ویني اخیری شعرونه دي ما چې ویني سر کړي ښکته یو سړی راته ډېر د ملامته یو سړی ما د مینې په دولت کړلو شتمن خو ډېر ټیټو له قامته یو سړی ما د مینې په دولت کړلو شتمن خو ډېر ټیټو له قامته یو سړی او د غنمو د دانې مرګونه را بهر کړو له جنته یو سړی د غنمو د دانې مرګونه را بهر کړو له جنته یو سړی هر سړی د تر مطلبه پورې یار را سره او تر حاجته یو سړی هر سړی د تر مطلبه پورې یار را سره او تر حاجته یو سړی او زه له دې وجې نه کله نه پرېږدم چې راځي به په دې پته یو سړی زه له دې وجې نه کله نه پرېږدم چې راځي به په دې پته یو سړی بیا ناوخته کار نه راغللو درمان بې وادې دې کړو غربته یو سړی